مونږ نن سبا چې لاندې نظر چولې دي چې لاندې ځمکه باندې دا څه پراته دي نه هر سړی د ځمکې نه داسې حالاتو کې روان دی نه ځمکې ته هم لږ لاندې کتل پکار دی نو دغه دوران کې فرضه راواغېسته ګل راغی پاغي باندې لیکلي وا بسم الله الرحمن الرحیم او په دې ځان پوه کې چې رب بسم الله دا خبر اخلاق نه دي کې درې نمونه دي یو اسم ذات دي دو صفتی نمونه دي او دې کې ډېر وزن پروت دی دا څه معمولی کار نه دی او ته به چې دا معمولی کلمه مبارکه ده علما ذکر کوي چې د تمام قران کریم نه چون په الحمدلله رب العالمین وللضالین امین کې دی انزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سره درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه دیر محترم مکرم عزت مآب جناب حضرت العلامہ مولانا غفران اللہ سیب دامت برکاتہم اور دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم فیر نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین فیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم 400 پڑھام و دیگر علماء کرام قراء کرام حفاظ کرام او ډیر قدر مندو عزت مندو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تاجداری حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ لقبلن اواسلوے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم مبارک و متیانو اللہ جل جلالہم سرزما د دوڑو جہان و خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کوئے آمین ومنگا ہوتا سگلونو دا اللہ پاک عظیم مہربانے دی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ دری پیری میں دا اللہ حمد و ثنا بیان کا یو وجہ صدا یو وجہ دا چی الحمدللہ منگا و تاسو مسلمانانی یو کلمہ اللہ را کھڑے دا چی لا الہ الا اللہ ورپسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دوے مداد چی مسلمانانو سرا سرا امتیان دا مدینی منوری دا جانان مبارکی والحمدللہ
بیا پکی دا مہربانی را سرا اللہ کا چھ در رمضان مبارک میاش را تا اللہ را نصیب کا دریم پکی دادا چھ رب العالمین پکی پتراویح ہو کی دا قرآن کریم مبارک آیاتنو دا حرفنو دا اوریدو مقیرہ اللہ پاک راج لکہ گلونو کو کم کسان پا دی ختم کی شریک ندی او اس راغلی دی نو دام پکی الحمدللہ شریک شو که خیری دا دے ٹولو پکی پورا پورا اجرون دی دا ٹولو پورا پورا ثوابون دی ٹولو ملگرو تبا انشاءاللہ دا اللہ پاک دا دربارنا چسونا مرگری راغلیے دا خپلو کورونونا مشران نوجوانان معصومانان انشاءاللہ دا اللہ تعالی دا خل درن امیدوارے چه دے ٹولو ملگرو لبا خدای پاک دا قرآن کریم مبارک دا اوریدو سرزما پورا اجرون و ثوابون و خیرون و برکتون ورکی که خیری یعنی اللہ خود دے ٹولو لسرزما پورا اجرون و ثوابون ورکی او انشاءاللہ راکی بک خیری دا رمضان مبارک میاش مبارکم دیر مبارکم میاش دا زکه چې کله د اسمان په کنارو کې د میاش مبارک اخکار شي الله فرشتگانو ته وی قلمونم د ځان سره کې رښتونم ځان سره کې یا الله ولی زما په بندگانو د مدینه منوره د جانان په امتیانو یو میاش رااله ساسولاس کې دومره طاقت نشتا قلمونو کې دومره سیاهی نشتا چې زما د روجتیانو ثوابونه د قلم د لاندې قلم بن کې روجه زما د زب ولا په خپل شان لایق د خپل بندگانو له خیرونو برکتونو ورکو او بل دادا چې رب العالمین اعلان کړي چې زب د خپل بندگانو لا د رمضان المبارک په بدل کې د جنت حوری نا غلمان نا نعمتون نا د تمام نعمتون سردار ان زبو لدا خپل زان خپل رضا خپل دیدار مبارک ورکو حدیث قدسی دی الصوم لی وانا اجزی به الصوم لی وانا اجزا به نسون الوی نعمت دا چا د پارا دا روجتیانو د پارا چې کوم انسان د الله پاک د قرآن کریم مبارک سره مینه لرینو داغه خو بیا نورم وزن سیوا کیږي اجرونه سیوا کیږي اللہ پاک دغه انسان لد خپل جناب علیه مبارکینا دیر خیرنا دیر برکتنا دا ورته الله پاک جل جلاله ورکی نو دا پمونگا ہوتا سو دا اللہ عظیم مہربانی دی چا الحمدللہ خدای دقا سعادت مونگا ہوتا سو تنصیب کا گورا آخوا جمعات کم ختم شو دی خوا جمعات کے مش الحمدللہ دلتا مش پدی طول علاقہ دا اللہ دا رحمتون بارانون راوری او دا طول عاشقان با پلوندی او چاکی چمین سونا زیادی نو اغتا با اللہ پاک جل جلالہ داغی نعم البدل کی او مقنا اجرنا او مغنا ثوابنا او مقنا خیرنا او مغنا برکتنا دابو رب العالمین جل جلالہ انشاءاللہ ورکی او دا قرآن عظیم مبارک یو حرف اوریدل دا ثواب دے لکہ گلنو حضرت علی کرم اللہ وجہہ مبارک فرمائی وی سرور کونین محمد الرسول اللہ بولنا واسروے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم اغا مبارک فرمائی چکو جکی او انسان امام پسیو درید دما خام جمدا دما سوتن جمدا د سبا جمدا او مولانا سیب قاری سیب درید اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دغه تلاوت اوریدو د مولانا صاحب قاری صاحب نا آقا مولا فرمائی چی پیو یو حرف اوریدو دغه مقتدی دا چی توجہ برابر دا پیو یو حرف اوریدو ورطا اللہ پاک لس لس نیکے یا سلسل نیکے ملا مکلی کی سل نیکے والا اللہ ورکی کہ انسان پناستوری 50 نیکے وطا ملاوی کو انسان زمانزن باروری خودس کی دی 25 تو ندیر شپور نیکے ملاوی یو سنی بیا دس دی او قرآن عظیم مبارک سری مین دا او قرآن اوری نو کبی دس انسانم قرآن اوری دا دغ انسانم اللہ دا ثوابونو نا محروم کئینا پیو یو حرف ورلا اللہ پاک پا ملامہ کی لس لس نیکی لکی دا بغیر دا رمضان نا نو پر رمضان المبارک کی خوب بیا خامخا انسان تلگ نورم خیر و برکت ملاوی دا زمون دا مرگری دا 400 دا سبحان اللہ سر ملد دینو دا نور کسانوی چی دا سکر دی سبحان اللہ سبحان اللہ دا سو دا دی ثواب نا خبر یہ دیو سبحان اللہ چی چوی پا جنت کی یو اون ازال لنال کا نو دا بعد کسان و تدا سخت پر گوری چی دا دی زید سبحان اللہ کہ اگی دا جنت نونو تکان ویلی دے و تاسو اگی تا ماجی تکار ویلی دے چی دا لا سنگ جلی چی سبحان اللہ سبحان اللہ نو دی یو اون ازال جنت کے نال کئی نو اے پا رمضان مبارک چی چایو سبحان اللہ وی نو بیا خو پا اویا دا نو چی چایو پیر سبحان اللہ وی نو اویا اونی بو تا پیو سبحان اللہ نال کی نو زمون دا مرگیری کدار 400 بلد دا سیدی دی چکم لے کدا سے کسانو بانے ووڑا مچی سبحان اللہ نوی رب خپئی او چی دا داد ما درا کئی التخپل کون تم ثواب دا غیر روان دی دلتا تا دادم ملاویگی چی سڑی مون تب توجہ برابر دا او بعد کسان غریبانان خاموش ناستی چی مضمولی سے پیشو دا کسان پیشو جنتی پیشو اونی پیشا خوزم تاسو پریدمنا زویم چی دا علاقی والا مرگریم پا جنت کی سرزما اونی خود پاک والا نال کی که خیر انشاءاللہ اللہ نے زمونگا استاسو دا ٹولو دکا ثوابون نصیب کی ویم ہوئے جدی وجین گلون یا ساتے دا یوسف علیہ السلام مبارک دربار شریف تا یو کسرائی مصر تا او دگا وقت نیرہ زیادہ قاسالی وا نا آغا ورطبیوی حضرت لگ رہا تا حکمو کا چیزا دا مخامق چی سونا سدی چی دین ازو سنا سودا اوڑما آغا ورطبی اوڑا بدبتی اوڑا نو بیا براغی نو بیا بیا ورطبی حضرت زوتی بیا سوڑوی اوڑتی نو پدریم پیرا بیا راغی آگا شاہ تا مرگری لگ توجہ ما توجہ کی اگوٹ کی مرگری خپل محفل جوڑوے ما توجہ ما تا ساتے زما تقریر کی دا کاری چی دا نا چی او سڑی مال تخپل محفل کی ما تا مخکاری لا نا مو گھٹو گھٹو جلسو کیو عدتیو دا دی توجہ ما تا ساتے راغلی ثواب لا بس یو خبرم زدکن و زمان فیده دستان پیده دا او ساسو دا فیدی خبر بھی انشاءاللہ دا نقصان خبر بازه چاہتا نکوم که خیری دا فیدی خبری بھی زمان نو مرگری لگ توجہ ما تو ساتے نو ما تو سو گو رئی دا نوجوان با بیاسا مارا دوی حضرت لگ را تنور امراکا نو خلقو چلے یوسف علیہ السلام دوی جی عجیبہ کار دی چه دا کم نوجوان رازی نو بتو تنامن نکے بسوڑی او اوڑی او اوڑی نو ورتوی چیر لگ تپوس خوتیو کچه دا تپی جنی سوک دی یروی پی جنی میں خونه چه سوک دی نو ناگا نویوری کچه سبا کراغی نو تپوس تی نکوما نو دا سید اللہ سیونی و توی نوجوان پدی میں پوئی کا چه دا تدا دیزن دا ارسوڑی نو دارا تو ویا چه تسوکی آغا ورتوی کمی دا تنمو خو کنا نو بیا برا لنور مار سراکی آغا ورتوی ننا خیر دی نمراتو خیا یوسف علیہ السلام مبارک توی یوسف علیہ السلام زاغ نوجوانی ما زاغ ما شم بچی ما
چی بی بی زلیخی او دروازی تا پس بند کے غٹ غٹ تالیے ورتو اہلے او چی کلبات راتلی نو یو تالتا نو آغا بکلاوی دلا ور بکلاوی دلو بل دروازہ بکلاوی دلا تالا بکلاوی دلا بلی تالی تبرالی آغا بکلاوی دلا اومی دروازی تراغی تالا دروازہ کلو شلا خوچوی کتانو دغ دوران کی یوسف علیہ السلام مبارکہ عزیز مصر قطفیر والارے خوچتا پی نظر شلو نظر دلاد نشلو زلیخی تابان الزام لگولو چه قربان پا جڑا شل عزیز مصر توئے چیر داو گورا ستائی انسان چستاغا جامی بان داغ لگی نو اغلکم سزا پکار دا نو دغ دوران کی چه کم ما شمت دے شارہ کڑوا چه دے زنگو کی دا ما شم بچی دی بخبر صفو کی نو زاغ نوجوانی ما چه پا ما شم والی کی میں نارو لگولا چه اگورا عزیز مصرہ کدا یوسف علیہ السلام قمیص مبارک دمخ کی نشلی دلیوی نو یوسف علیہ السلام گناہگار دے او کدا شاہ نشلی دلیوی نبیات آئی زلیخ گناہگار دا نو استاد پاکی اگا نظر چی عزیز مصر لی دلو نو دمخ کی لمن پزے شاہ لمش لے دلوا نو پتغ میدان کی چی ماستا پاکی بیان کرے دا نو ورطوی قربان ذکر آلدا دون ارسرا کے او اس پرالے انشاءاللہ نور مرسرا کے ذکر چی ماستا پاکی بیان کرے وا نو یوسف علیہ السلام حیران دے چه گور زما پاکی بیان کرده دا خلقو بانی قاسالی دا و اغبان خزانه بند ندا نو چه یوسف علیہ السلام مبارک پاکی شا بیان کرده دا نو اغبان دا مصر دا خزانه نغله نبندیگی نو پا ایمانی ہوئے چه سوک دا رب العالمین پاکی بیانی دا مرگریم دا محبت آواز سرا سون الوی خیر باو سون خزانون با خیرون و برکتون ملاویگی انشاءاللہ زی یقین لرم چه دیزے کہ سون مرگری ناس سے دیتا بطولو تو اللہ سرزما پور خیر و برکت ورکی زکا چه دا تاسو دا قرآن قدر کرده دے دا سون مرگری چراغلی رو جماعتی کی زمون دیر مرگری پا محبت باندے دا دی قرب و جوار مرگری دیر پا مین اخلاص سرا اگا توامون دا خپل وس مناسب روڑ مون سر رو جماعتیو که اگا زنانو کم خدمت کرده دی زمون لبو تا دعا کی خلق بیالا خبر دردم ورطا دعاگانی خیجی زکا چی دا قرآن قدر کرده دی او چه سوک دا قرآن قدر کئی ولی با اللہ پاک دا دا خلقو قدر نکی خدای دی منگا ہوتا سو چولو که دا قرآن کریم قدر پیدا کی بشری حافی ندی دی دا شراب و نشک دی نشک کولا پلار بانی روانی مزل کئی گورے جی کم انسان چه دا اللہ دا نمونو قدر کئی دا قرآن قدر کئی دا انسان کی ایمان دے ناگنا دا سیولان دے پرزا پرتا دا اغیر اوچتا کدی دا شراب و نشکی دے زوی متراشا لگ دا اللہ دی نم دی محبتو کا دا نبی دا نم محبتو کا دا قرآن محبتو کا رب العالمین بدلوڑ مقام توخیجے دا سلوڑ مقام بدل در کشی دا دنیا در تا حیران شی نو ما تو سو گوری جی بشر حافی چه دا سیو کتا زمون مولانا ایوب جان سیب نور اللہ مرقدہو دی اللہ پا قبر کے دیر خوشحال لگی آگا بدا خبر دیر پمین کولا نو زما ذہن تمرال پرید چه دا روح تم پی لگ خیر و برکت ملوش اگر چی منکم زی که لگیو دا شپیو دروزی زمون دا برگیری دا سار چه منکم دا ترجمه کو زابلش پا گلابات تا لارم گلابات تا آغا مشیبہ بجی سے ما توی مولانا سے چه سلامو گرزو بترجمه التا دا سے رازی لکه چه مونتا دلتا لگیه نوی التا چه تا ترجمو که دعاو کو وی مووی چه بست چه تا کم دعا که نو میزا دا خدای بزنی چه التا مغا آواز رسی نو دا خدای مهربانی دا امداغی را سر ایسا دا زکر چه مون سر خواره مور و پلار کردی دی نو داغی پورا برخی دی اللہ پاک دستاسو مشران زمون مشران طول دی اللہ پتور لحد کے دیر خوشحال لگی نو مشر حافی دغا پرزر آوازشتا پا دی لکلی سے دی
مونږ نن سبا چې لاندې نظر چولې دي چې لاندې زمکه باندې دا سپراته دي نه هر سړی د زمکه نه داسې حالاتو کې روان دي د زمکه تم لګ لاندې قتل پکار دي نو دغه دوران کې فرزه را واغشتا ګورو راغی پاغي باندې لیکلی وا بسم الله الرحمن الرحیم او په دې ځان کوی کې چې رب بسم الله دا خبر اخلاق نه دي کې درې نمونه دي یو اسم ذات دي دو صفتی نمونه دي نو دې کې ډېر وزن پروت دی دا څه معمولی کار نه دی او ته به چې دا معمولی کلمه مبارکه ده علما ذکر کوي چې دا تمام قران کریم نه چون په الحمدلله رب العالمین وللضالین امین کې دی او بیا تمام سورۃ فاتحه نه چون په بسم الله الرحمن الرحیم کې دی او بیا دا تمام بسم الله الرحمن الرحیم نه چون د بسم الله په دغه با کې پروت دی ناشنا خبرې دي تاسو یقینو کې دی چې دا الله یو نوم یو رحمان یو رحیم دا الله دا نوم در تعلم لکه چې ډېره ښکلې خوشحالي ده د قرآن کریم خوشحالي که خفه بعضې کسان به وي چې مولوي صاحب چې مختصر کار وکړي ځکه چې روژه د وي خلک تنګول نه دي پکار زه وایم چې داسې کسان وي هغه به لډوګانې کوي دا خبر هغه ته پکار ده چې ظالم او دشه مونږ خو قال الله قال رسول بیانو نو دي ته دا خو د ایمان نښه ده نو خیر ډېر به نه کوو خو لږ داسې څه ناڅه د قرآن کریم سره به د مینې اظهار خو به کوو که نه داسې نه ده چې بس خاموشۍ سره دعا وشي ټیک ده بعضې ځای کې به څوک شوقیان نه خو قدرتي کار دي زمونږ دا مینه داسې ده چې مونږ کوم اعلان وکړو دا ټول عاشقان چې څونه تاسو راغلي چې دغه مینه پکینی نو ناراضي چې مینه پکینو دغه مینه دل تراولي الله رې زمونږ د ټولو د مینه قبول کړي نو نمبر 1 پکې دا الله رب الجلال نام دا دا خو دونه کلمه داسې عجیبه وزن لري مختصر ویم گینی حیران بشي چې خدای پاک استا دی نوم له سونه عجیبه ښکلا ده چې کوم انسان مونږ چارسده کې د جمعې مسکو یو کس ته تورخم نه راغی تورخم نه دا مرګري ګواهان دي او چې راغی 2:30 بجې زمونږ جمعې 2:30 بجې په کم دریو ته مورسي ابا د قسمت وی مولوی صاحب خبره خودریو ته ورسېده مې نیم په پیښې او ما دی احمد جان قاری صاحب دی یو ځل لا توی جمعه تراشه ته ال دلګه جمعو کې څه چلو ناغه چې ما کله جمع کول نه یو بابا اوس مړ دی ناغه په دا غړې ما ته داسې کا الته خو دې بلد داسې او زه خو بلد دا غزیو ما دا غړې به داسې کې چې لکه ټیم برابر دی نو ما به مت غړې داسې نو بس هغه بیا یو 30 منټه پس داسې کنو بیا به ته ما داسې کا نو شدري ما پیره باندې داسې کنو ما ورته داسې کا داغه بابا اوس وفات دی اما یا مو شه خاري شه په وی چې دا عجیب کار شوی چې ما وته داسې کوئی مولوی شه هم داسې کاوه چې لکه ته په غړې پیګ نو زوم په پیګم او کته وی چې ټیم دغه دی نو خیر زغمات احساس شتا بهر تقدیر التزمون جمع 2:30 بجې ترسي دا مرګري ناسي زه احمد خیل د کوارټو ته تللی یو بابا وفات 125 سال عمر یو 125 سال او جو نه منظورې بابا جیبل دا دغه کې شمشرامن سه ته پته لګي نو دا چې مخامخ نه سو د قصي 125 سال عمر یو لما خالي سدوه غنټه تقریر میو کو چې کله می بس کې مولوی شه ولې بس ته کې سر نو مې بابا تاسو ته کېږي مو خو چې یو غنټه باندې والی 125 سال عمر او زه چې باز دی وخت کې نوجوانانو تو ګورم نو بس هغه د بوډاګانو نه مخ کې ډړې دیوال ته والی
زویم خدای دې خیر کوي چې اوس نه دا نوجوانان داسې ډډې وایي چې کله دی مثال په طور باندې د دین کم پیدا شي هغه هم خپالوانانی کدا څه نه ده الله سره زما دیندار کابینو خیر دی دا اسې پکې کله نا کله مزاحیه غوندې خبرو کوم چې دا کسان لږ ځان ته بیدار کما زما تقریر کې وجیبه کاری یو کس راته ود کېږي نه یو رانه سړی خبرې نه کوي چې توجه ما ته برابري نو بیا زه کرونده کوم نو ما ته وګورئ بشر حافي مبارک دا بسم الله کلمه راواغسته دا تاسو څونه مرګري چې راغلي والله چې د قرآن محبت دلته راوستي ګینې روژه چې سړی ماته کې د پاسېدوني او تاسو چې راغلي دا د الله او د نبي او د قرآن محبت راوستي بسم الله کلمه راغسته دی شرابین دی نشکی دی ما تو گوری جی اگل نرادے ناگنے جیب تلاس کی مزیدار رومال ورسر دی ناگن ورسر آتر دی خوشبوئی دا پاگی بانے دا پاس پور کلا او پیوچت مقام بانے دا اللہ تعالی دغ بسم اللہ کلمہ مبارک کے خود اللہ رازے گلنو نندر تدا خبرم کو مچلار بانے روانے کاغذ را لک دا اللہ نام لکلے دا خلے کا برے کیا تا دا اللہ نمرو شد کو گور چی اللہ دو چتائی کنا تو گور چی پا مال پا اولاد پا کاروبار پا عمر پا جون چی اللہ دی لوگ مقام تخیجے کدے نخیجے نہے گلنو دا بسم اللہ کلمہ مبارک راوائے صلاح او چکلے برکی خود الآآ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مبارک دلی پا خوب کی در رب العالمین جل جلالہ سر ملاقات شلو ورطاہ العالمین کم خبر دا ورطوی حسن بصری رحمت اللہ علیہ مبارک مخام اخلار شاہ بشر حافی دے او پا بشر حافی بانے زما سلام نویا دا تاسو دا دی ناس دی قدر کو ما ستاسو دا راتلوس تاسو دا دی محبت قدر کو دا دی حیران دی چی راپاسی دا دو رکاتا نفلیو کو دا شردامی کو نفلیو کو دا نفلو نفارق شبیو دا شیا پا خوب کی وطبیا رب العالمین جل جلالہ دیدار ورکلو اے گل نوراوی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مبارک تا اللہ دیدار ورکڑے دے بیا ورلا اللہ تعالی راگی اے حسن بصری رحمت اللہ علیہ مبارکا شاہ بکلار شاہ بشر حافی بان زما سلام نویا دی حیران دی چی خدایا خودیر شرابی دی بدعمل دے گناہگار انسان دے زد آغا پتے چی سبا شا حسن بصری رحمت اللہ علیہ مبارک سبا کی را روان شا او د بشر حافی دروازی لرو رسید دروازه اٹھکی دا چی دروازه اٹھکی دا یو خادم روتا ورطوی قربان سوے وی بشر حافی شتا وی قربان ولی وی ورطوی چی حسن بدق دوران کی دی ورالو او دا خادم ورغل لآ بدق دوران کی ورطوئی بشر حافی مبارک بیدار شاہ سرگی کلو کی خادمی سے وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا اولیاء و سردار دے دروازی تولار بشر حافی دا باز کس امی کسی خدا علماء دیر قدر کئی چی دو علم قدر ووری دا پیزار میزار تینا پیزای پات شوٹو پین تینا وسرندہ خیرہ غر والی چراغ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا پخو زچارہ لے گلے با زچارہ لے گلے رب العالمین را لے گلے خدا را توئے چی سامل دی کڑے دی آو تو یہ رما خوئی سامل نہ دی کڑے وینا تلک سوچو کا سوبا دی کڑی ورطوینا سیب سامل میں نشتا دی بیا وی تلک سوچو کا وی آو قربان پرون پلار بانت لما لاندیو پرزا پرتاوا وی چی ما پی نظر شلو چی میولی دلا پاگی لکلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم
چې دا کلمه مبارکه مې ولیده بس لاګه نه مې راوچته کړه او د پاسه مې پې خوشبي پورې کړه رومال کې مې انغسته او بره مې کېښوه ورته وایي تا بې پرون د الله تعالی جل جلاله د نومونو قدر کړی دی د بسم الله قدر دې کړی دی د الله جل جلاله د اسم ذات د صفتي نومونو مبارک او قدر دې کړی دی اے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وتوی بشر حافی مبارکا بیگا یو پیرنا دو پیرنا دری پیری اللہ مال خوب کے راغلی اوراتے ویلی دی چی بشر حافی بانے زما سلام ویا زما نمیرو چد کرے اس دی دی شراب خانی ند اولیاء زمری ترو چتو ما دما سر مینا کڑی دا زمان نوم یې راوچت کړی دی نوم سره یې مینه کړې ده دی وایي ښه ما خو ټول عمر په نشه کې تیر که او چې ما سره خدای دومره مینه کړي کور ته یې منډه که غسل یې وکړه پاکې جامې یې واچولې او لاس یې د حسن بصري مبارک په لاس کې ورکړه بې قربان یا ساته زمان دیم پاگا خدای قسمی چکم خدای تعالی راغلی دی بیگا درې پیری راغلی دی اما دی پاگا خدای قسمی نن نپس پز شراب نسکم نن نپس پز دا گناہ نکم نن نپس پز دا خطاکاری نکم اے بشر حافی اللہ پاک پا اولیاء کے عظیم سردار دا بسم اللہ دا برکتو کرنے او ما تو گو رہی یہ پکا ملار بچتلا نو بشر حافی مبارک بخپیب لخپی گرزید چاورتوی حضرت دا ولی سرد پیزار گرزینا وی اللہ فرمائی چی ما تاسو دا پارا دا زمکا فرش گرزولی دا نو زد اللہ پا فرش گرزم نو زویم دا اللہ دا زمکی بیدبی رانو نسی زکا زخپیب لخپی گرزم چه دل تدد اللہ دا نم قدر کاؤ آلتا زناور بچی پلارت لا لکا میخا یا مثال غوا یا نور زناور بطلا پا تمام لار با آغا زناورو خاشل نکول سوٹا بے نکولا ولی چه پا دی لار بانی بشری حافی خپیب لخپیزی نو زناورو کے من اللہ دا احساس پیدا کرے ہو پلار کے بے وہ تا سوٹے نکولے تا اللہ دا نم قدرو کا اللہ بستا دیر قدرو کی تا سربا اللہ دیر وی دا خیر معاملو کی اللہ خود زمونگا استاسو پسینو کی دا اللہ دا قرآن کریم سرا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمی سرا مونگا استاسو طولو دے اللہ پاک دا محبت و مین پسینہ کی پیدا کی او بلا دادا چه سونا خودے چانا ورکڑے دا پاگی دی شکر و باسی ما پا خبرہ پوشوی بعضی کسی چه سونے ورکڑی اگا دا نور ذہنونا سوچ کی تلی فکر تلی چی داسی او غٹ دغی او فلا داسی زمکی میں جاؤ داؤ نا گنا تا کور والا آوازو کیے پرشی دکان نا ٹماٹر لگ راوڑا اٹوڑ سرسار دا لگڑ وچ کدا سدد جی دک سوچ مکاو زان لگلان دے کسانو تاو گورا بازی جی چه صدر دستخان کی اللہ در کئی زو تقریر کی زما یو پتہ نہیں لگی چه دا یو عجیبہ گوندے حال جوڑ شوی دی چه خلق دا خدای دا رحمتونو نا امید شوی گوندی دی نا لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا دا اللہ دا نعمت نا شکر کی گا ما پہر نعمت دا اللہ شکریہ ادا کا ما تو گوری جی کہ ساک دا تمیلو شکر و باشا دا خدای نعمت دی دی وجنا حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک یوزل کور ترانا نواتا لوی صحابہ دی بی بی تاوی بی بی کور کسشتا ناغور توی خاوندا نن سوی مورز دا چیزا پخپل پخیٹا نهاره ما او توام ندی پخشوی نن پا منگا و تاسو دا خود سونا میرا بانے اگا صحابہ چی دنیا کی وطا دا جنت زیری راغلی دی داغی باوجود آئی کرتو عام نو دوی راشا بہرو زما دا مسپخین دا مانزن پس ٹیم دے چه بار رو تا چه ویکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک را روان دے وشی آگئی ولی دا سلامی یو بل سرو کا مصافحہ ورطوی بابکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارکہ پدی غرم کسکے دا خود آرام ٹیم دے
ورتوی کور کی تنگ شما بحر روتما خوب نرات للو وی سی حال ہوا یا ولی راوت لے وی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ نسوے مورزدہ چی ابا بکر صدیق مبارک کرتو آم ندی پخشوی بہر روتما چه سوک براشید اللہ سب میونی سی کور تب می بوزی لگا گند روٹے برا ترو باسیا نو کور سنونو بار روتما حضرت عمر فاروق سے ورتدا سے وکتا بی پیمان چکم خبر تا دا کور را بہر کڑی زمنن دری مورز دا کور کے تو عام دا دی پخشوی سا تو عام کور نشتا نو بار روتما میں کہ ما بانم سکدا سے آوازو کی آغا صحابہ چه دا چا پرای قرآن نازل لی ای که دا خدای نا خزانی مستوی سونو نن دا اللہ قلیل اما تشکرون لک کسان دا اللہ شکر ادا کئی دیر نا لک کسان ویدی دا خبری کئی چوی کتا دا مدینی منور جانان مبارک را وروان دی صحابو چه دا سو کتا بابا بکر صدیق مبارک عمر فاروق مبارک تنہو تو وی دا مدینی جانان امراغے ورطوی دا اللہ محبوبا قربان سوجہ داتا خدا رام تیم لی دیر زیادہ غرم داتا سولی بہر راوت لیئی ورطوی صحابہ کرام سی حال ورطوی ما کور تدماس فخین نماز نبادر عالما بی بیانو توی سشتکنا ٹھولو آواز راکچ دا قربان زمو پکور کی تو آم ندی پخشوی یو بی بی بوازو که چه منکر سلیدی پخشوی کدر محبوب اللہ نا دا جنت خوانشی غستوی یک دم براغلی وی تیار خوانشی براغلی وی بن اسرائیل بان من و سلوار ازیو دا مدینی جانان لبن رازی خدا امت دا پارا سبق دی چه پخپل زی پہر ٹیم بانے دا اللہ حمد و سنا بیان کر دا خپل دغنا برکی گا ما چه صد اللہ در کری دی شکرونا پا دی حال بانے اوباسا چه دا دین زیادہ دا بانے رانشی ما تو گورے ویزم بار روتا مکماوی کہ تا توہام ملوشی دا دری وانو دری دا مدینی جانان ورطوی رازے نن بحادت ابو ایوب انصاری مبارک کرم ملمان شروع چکل دی مبارک کرورل دا بعض کسانو تو آمون بنیکان خلخوری دا بختور مال لے حفاظ علماء صلحاء یتیمانان اسیرانان کنزوری دا خلق بے خوری او کدی نا دیوار نکا نو بے پتانو پتانی تاثیرونو کی دا نبی آئی لگی دا سی بے دا نو لگی چی حیران بشی ورطا شکل رائلہ دا سلمان فارسی تنہو مبارک دا ابو ایوب انصاری مبارک کور والے استقبالو کا او کینو لان دا کجورو یو غنچکی روشو که ویوینزا سا کچدی سا پخیدی سا درمیان دی چی وطے کی خوی وطوید اللہ محبوبا سروری کونین دا مدینی منوری جانان مبارکا دا کجوری می روشو کولے غنچکی قربان امی ویزلی سا پخیدی سا کچدی سا درمیان دی وی سر پخی بدی روڑے وی دا نوری دی پکی ولی روڑے اے دا اللہ محبوبہ کد چا پخی خوخی پخیشتا کد درمیانی نو درمیانم شتا کچے خوخی دوانشتا او زتا سبانی پیش مازور زما دا مخامخ یو بیزی بچی دے دا حلالو مو یک دم در تمزیدار سالنگ جوڑو ما تاسو قربان دا خورے پا مزا مزا دا مدینی جانان چی دی زنانہ دا با ایوب انصاری دی بی بی تکتا تاسو نو تفوس کون چی دی رب دعا کری کبلی چی کل دی دا اے دا سالنی برابر کا او وخی روڑا دا وقت کی حضرت ابو ایوب انصاری مبارک امرادننش چکور ترادننش نو چی سپیمی سیراخ کا بی بی توی قربان سنگا نن خواجیبه خوشبوی زما پس پیمو لگی وی دا چا ای قصد بخده چه دما دا مدینه دا جانان دا بدن خوشبوی دا ویاو دا دو کولو سردار مبارک راگلے دی مخامخ کمرکی دی چه مبارک ورمی دیلا مبارک ور سرے دیر پا محبت ملوش سالن چکل کیخ دا مدینی جانان دا اربش روٹے راواغشتا
اوی داغی نے لگا وندے وخر آوارشتا اغیر پدی روٹے بانے دا پاسا کی خوا وتوی ابو ایوب انصاری مبارکہ وی ہاں وی قربان دا بزما بی بی فاطمی لیو نسی وی ولی وی داغی بچی لندا سے لہار دی چاگا بچی مبارک سجدی للارشی بیا پسی دی دیشی دا سوی مورز دا پاگی کرنہار دا خاتون جنت چاہتا دا جنت دا بی بیانو سردار لقب اللہ پاک ورکڑے او اغم قربان دا سدا امام حسن و امام حسین عجیب امتحان کی دی چی سیدی للارشی مبارک بیا دا سیدی لروچتی دی نشی کہ لگ میرا بانی دیو کا اے ابا ایوب انصاری کاش چی زمخ کی خبر وی چی ما قربان دا احسان اگی سرکڑی وی ارد لرما پخپل حال دا اللہ شکرون ادا کے او پدیم خو شکر گزاریو چی مسلمانانیو پدی شکر گزاریو چی الحمدللہ امتیان دا جلوداریو پدی شکر گزاریو چی دا رمضان میاشی رابان راوستی دا پدی شکر گزاریو چی دا قرآن کریم محبت دے ٹول راوستی ٹول ہوئے الحمدللہ اللہ رے دا دی نعمتون قدر زما استا پسینکی نورم سیوا کی او اللہ رے دا ٹول مرگری سر زما دا دنیا و دا آخرت پا خوشحالو بانے مالا مال کی او دا ٹول مرگری دی اللہ پاک دا حرمین شریفین و پا دیدار بانے سرزما سرفراز کی زمانگا محترم مولانا غفران اللہ سیب دی اگی 65 روزے تیرے کی 65 نو دو پاکی خواب کار کھڑے دی که خیرے کا نا اگر 65 روزے خواہ کافی روزی دی کر اگر چی پاک ازے سڑی مڑی گی نا خدای دی بار بار دڑیر و آداب و سر یوزی بوزی ما ته یو کس وی چې سړی الته اوسېږي خدا کنه چې دا زیرا زینو خدا مې ما د خپل استادانو نو اورېده چې دا سړی د لری زین زیرا زینو دا خدا ځکه زموږ امام ابو حنیفه مبارک شاګردانو مدینه منورې ته بوتله هغه به یو ګوټه به زمزم سکا یو قجوله بس طعام به نه خوړغي بولا ضیافت کو ملمستوف هغه قربان څنګه وې ما بس د ما شاګردان یې خمال حیار عزیزه نور طعام ویشه به یو قجوله او یو به زمزم ګوټه او بس پر 74 ورځې تیرې کی ویزه واپس زم وی خلک وی چې کله به مدینه منورې ته ځو ته د مدینه منورې نه واپس زی وی تنګوي مې نه د الخبره تخمخاوي وی اتر ورځې شوي چې په مدینه منوره کې اوس پورې ماته شو ډکو تسمات اعلان نه کړی ماله د حضور مبارک د وطن د خور نه حیا راځي ځکه که تو عام خورم نو بیا به خامخا ماته قضای حاجت مقرازي نو زه دام نکوم نو د دې وجې نه چې زه واپس خپل علاقې ته راشم اسنه د حضور مبارک د وطن د خور بېدبي رانو نشي د هغه ځمکې بېدبي رانو نشي نن سبا اللہ دی منگا تاسو ټولو کی دا آغاز ادب و احترام پیدا کے امین ہوئے زکا یو سالک فرمائی اگر سی دا منگا دی ملگرو تمنا کڑی وا او زنانوم ټولو وی چې مولانا صاحب دغه نات برا تاخیر کی وی بدانات ویم پدی نات باندې اکتفا کوم الله دې زموږ استاد د ټولو نه دا محبت قبول او منظور کړي اوئے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدینے راٹو کی دلی تاکی رنگ پرنگ گل مدینے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدی دا خود رحمت بتا وریگی باران مدینے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدینے سلام مدینے آئے او اللہ درکڑی وجد شان دے نم دے اچت پٹول جہان دے نم دے اچت پٹول جہان لے آئے او اللہ درکڑی اچت شان دے نم دے اچت پٹول جہان دے نم دے اچت پٹول جہان دے در نشرمی کی
जिहान ख्याली गुल नाम दीने सलाम नाम दीने सलाम नाम दीने सलाम नाम दीने दा टोल मलगिरी पजम बाने आवाज राखे सलाम नाम दीने 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 सलाम नाम दी ओए खुदे रहमत पतावरी की बारान नाम दीने सलाम नाम दीने ओ सलाम नाम दीने सलाम ओ खुली वतन में द आकाए 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 ज़का हर मर्ज दवाए यार लग भूलो नवाज सर सुभान अल्लाह खुली वतन में द आकाए ज़का हर मर्ज दवाए ज़का हर मर्ज दवा वही ज़का हर मर्ज दवाए ज़का हर मर्ज साप दीदन बांधी रखी की जख्मी नाम दीदे सलाम नाम दीदे सलाम नाम दीने वे सलाम ओए खुदे रहमत पतावरी की बारान नाम दीने सलाम नाम दीने सलाम नाम दीने वे सलाम नाम दीने या अल्लाह चिदा सुखी पमीने मीने हुई दा सरजमा पर नंबर 1 के बोला और चिदा सुखा ख्वा दे ख्वा कई कना नो दामरा सर योजे का उस हुए सुभान अल्लाह हुए कना सलाम नाम दीने सलाम नाम दीने वे सलाम नाम दीने सलाम नाम दी वे द खुदे रहमत पतावरी की बारान नाम दीने सलाम नाम दीने ओ सलाम नाम दीने सलाम आओ था कि वो दोनों भी सुल्तान दे अलकदी के नाशना खड़े दा टोल कसान पकड़ा वलमा और सीनी ने बद सुभान अल्लाह आवाज रूबा से बेदार शेजी खा दासे दा इशारा कोम दास वदा से तावम दावम तावम तावम दासे बराजीदी जे तबरारसी ओ गुलनु मा तो गोरे तासु बसरब सुभान अल्लाह को ए बदाम गठ तुरा द खैरी ओए आए था कि वो दो नबी सुल्तान दे न पता 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 महीना हर मुसलमान दे आए आओ था कि वो दो नबी सुल्तान दे पता मैं हर मुसलमान दे पता मैं हर मुसलमान ओए पता मैं हर मुसलमान दे पता मैं लगवा नूरम बोलन के पता मैं हर मुसलमान पता मैं हर मुसलमान दिस गवाड़ी दी दनु नाम दीने सलाम नाम दीने ओ सलाम नाम दीने सलाम ओ सलाम नाम दीने सलाम नाम दखो दे रहमत बतावरी की बारान नाम दीने सलाम नाम दीने सलाम नाम दीने सलाम नाम दीने सलाम हजी से मुबारक हुई मदीने मुनव्वरी न कुर्बान रबानो
द हुजूर पाक दरोज़ीन कुर्बान रबाए गर्जी दिली फकी हजरत मोहतरम दी मोहतरम दी हरे लार हरि कुसीन कुर्बान रबाए जन्नत में ख्वा मदीना दाए नदी खिली अकीदीन कुर्बान रबाए नो शफात बवाजिबी की उम्मती ला द उम्मती नसीबीन कुर्बान रबाए मोहम्मद अमीन पशमार दखबल मौला द इल्म द महबूब द करिशीबीन कुर्बान रबाए द महबूब द करिशीमीन कुर्बान रबाए नो सादक सोच कलंदर वी पदीदन मुड़ची द दिल बरवी पदीदन मुड़ची द दिल बरवे वे पदीदन मुड़ची द दिल बरवी पदीदन मुड़ची द दिल शमसुरा साकिब दिल की अरमान नाम दीने सलाम नाम दीने ओ सलाम नाम दीने खुदे रहमत पतावरी की बारान नाम दीने सलाम नाम दीने सलाम नाम दीने नो सलाम नाए सलाम नाए सलाम सलाम मदीने Yeah.